واه جی واه، په دې یخه یخنۍ کې ګرم خوراکونه، چکن پیس، کبان او ورسره ګرم ګرم سوپ. نو بنده وایي چې دا به کوم ځای میلاویږي؟ نو ویم درته لږ راسره مل پاتې شئ او دا ښکلې سوپ او چکن پیسونه او ورسره د الوګانو ګرم ګرم چپس. خو تاسو چې کله دا سوپ وګورئ نو یقین وکړه زما په شان به ورته په خوله کې اوبه راشي. نو کوم بنده چې کله د دې ګرم سوپ نه یو چمچ وخوري نو واه بیا وایي چې راواچوه چې نور هم وخورمه. نو زمونږ ملګري چې څومره هم دي بالکل راشئ او د دې ګرم ګرم سوپ نه خوند واخلئ. ډیر ملګري د الوګانو د چپسو شوقیان دي. نو ستاسو دپاره تازه چپس همهغه ټایم به الو کټ کېږي او ستاسو دپاره به الو تیارېږي. نو راځئ چې وګورو چې الوګان څنګه تیارېږي. نو چې کله تیار شي او بیا درته په پلیټ کې اچوي واه نو بنده وایي چې راته راواچوه که نه زما خو ورته په خوله کې اوبه راغلي. آها دغه پې مساله او دا کیچپ نو بالکل ستاسو به ورته هم په خوله کې اوبه راشي. نو یا ملګریا وخت مه ضایع کوه او راشه د مسیزو سوزکوډې ته. نو چې کله ته دې نه یو چپس وخورې نو بیا به وایې چې واه راواچوه یو بل پلیټ. نو ملګرو که چېرې تاسو هم د دې ګرم او خوندور خوراکونو نه خوند اخلئ نو بس هم نن راشئ. تاسو به وایئ چې چېرته هم نن راشئ د مسیزو سوزکوډې ته او د دې ګرم خوراکونو نه خوند او مزه واخلئ. یوازې نه سره د ملګرو راشئ او ډېر په ارزان قیمت باندې د خپلې خوښې خوراک ترلاسه کړئ. وخت هیڅ پته نه لګي او سره د ملګرو راشئ ګنې بیا به دغه ټپه وایي که زه خبر وې چې بېلتون دی قسم په خدای چې در سر به ګرځېدمه